बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په پکسل لاب پروګرام کې په عکس یا تصویر باندې د فریم یا چوکاټ جوړول څه ډول کیږي. ډیر دوستان په دغه برخه کې مشکل لري، غواړم دغه مشکل د هغوی حل شي. نو راځو د دې طریقې لپاره لومړی پکسل لاب پروګرام باید په موبایل کې موجود وي. پکسل لاب پروګرام اوپن کوو، له هغه نه وروسته یو عکس انتخابوم. عکس چې زړم په ګالري کې تاسو سره هر ځای کې وي، له همغه ځای خپل یو عکس انتخاب کړئ. ما دغه عکس انتخاب کو، غواړم چې دغه عکس کې فریم یا چوکاټ اضافه کړم. نو راځو دلته شکلونه انتخابو. په شکلونو کې د مربع یا څلورځلي شکل تیار انتخاب شوی. همدغه نه زه غواړم یو چوکاټ جوړ کړم. د تصویر ته د اندازه بلته برابر کړم. کله مې چې اندازه ورته برابر کړه، غواړم چې د رنګ صفر کړم. د چوکاټ جوړولو لپاره باید رنګ صفر شي. کله مې چې رنګ ورته صفر کړو، له هغه نه وروسته راځم د دیوال غټوالی یا سټروک چې ورته ویل کېږي. دلته به د دیوال غټوالی انتخاب کوم. دا له صفر نه شروع کېږي تر 250 پورې، خو زه دومره لوړ نه ځم، فقط یوازې 4 پورې اندازه ورکوم چې 4 سایز کې د چوکاټ دی را جوړ شي. له هغه نه وروسته دلته رنګونه دي، کوم رنګ غواړئ چې ورته ورکړئ. شین رنګ غواړئ، دا رنګ غواړئ، تور غواړئ، نه سپین غواړئ، او یا کده کې د هم خوښ نشو دوه رنګه یا له دوه څخه زیات رنګونه. نو راځو په دغه دوه رنګونو باندې کلیک کوو. دلته مختلف رنګونه جوړ شوي دي. یا دوه رنګه ورکړئ، که غواړئ چې ډیر ورکړئ ډیر هم ورکړئ، خو نه، زه دلته هغه یوازې سپین رنګ انتخابوم. په سپین رنګ کې دغه چوکاټ ډیر یو ښایسته او په زړه پورې ښکارېږي. تاسو وګورئ ملګرو، دغه چوکاټ په دغه عکس باندې څومره ښایسته برابر شو. ښایسته یو ښکلا یې ورکړه دې تصویر ته. نو خپل تصویر ځان سره سیو کړئ چې په هر ځای کې ثبتوئ، خو اندازه به ورته ډیر لوړ انتخاب کړئ چې تصویر کوالټي خراب نه شي. له دې وروسته پروګرام بندوو. زموږ ډیزاین مکمل شو.